کېږي. خو په هر حال هغو دولتونو خپل سیاستونه درلوده، خو ده ته یې جواب هم ورنه کړ، غلی شو. ګلزار صاحب ژوندی و په هغه وخت کې، ما ته ویل چې تا ته هم شک پیدا نه شي چې اوس هغه پادشاه نشته او زه درواغ یم. هغه خط چې ده ورته لیکلی وي د هغه کوپي اخیستې وه، هغه یې راوویست او ما ته یې سر تر پایه ولوست. نو دوی ویل چې د ما دغومره لوسه کېده او ډېر ښه دلایل یې لیکلي وو چې دا نه یوازې د موږ ملي سرحد ده، ډېر طبیعي سرحد ده او هغه استدلال کړی سر اباسین طبیعي سرحد په جهان کې د هېڅ هېوادونو ترمنځ نشته. ولې؟ دې خوا یو وینه ده، دې خوا بله وینه ده، دې خوا یوه ژبه ده، دې خوا بله ژبه ده. او دا یې ماته ویلي وو چې مور په دې کې ډېر ژور مطالعه کړې، حتی ځینې بوټي چې دې خوا کېږي یې خوا نه کېږي، چې یې خوا نه کېږي دې خوا کېږي. دا ویل ډېر طبیعي سرحد ده. دا خدای تعالی ویل فقط لکه چې زموږ دا بېچارګۍ ته یې کتلي دا سرحد یې ډېر ښه د منځ ته منځ واقع کړی. حتی کوزات صاحب ویلي چې دا تحت الارضي طبقات د جیولوژي په اعتبار دې خوا یوازې ویل دغسې سیند په دنیا کې نشته او دې خوا ویلې دا طبقات الارضي ساختمان په لور ده. نو ما ویل دا ټول شیان حضور اعلیحضرت ته ولیکل چې صاحب وخت ده، وخت تېرېږي. خو هغه بېچاره چې اعلیحضرت صاحب نه وو، زموږ دولت په هغه وخت کې هم لا ډارېدی. هغه غریب خلک وو، بېچاره خلک وو، داسې سړی نه وي چې یو قوي قوم یو پارټۍ یو مفکورې خلک پسې ولاړ دي. دا وطن تر اوسه یو معینه ملي مفکوره لا نه لري. نو هغه دا کیسه کوله چې ما حضور اعلیحضرت ته ولیکل. بیا کوم وخت کوم کار و پوښتنه یې رانه کوله. بیا گفتم ما ته ویل چې تا صحیح ویلي دي، خو موږ دا د انګرېزانو سره هغه نه کوو، د انګرېزانو تجویز ده. بیا دغه خاوره هم را قیچي کوي او کوچنۍ کوي او زموږ په ضد دسیسې کوي. دا په یو خیر خو ده ته یې خبره کړې. نو ما تاسو ویل چې دا سرحد په علم کې په جهان کې یو خوا غرضالوده هېوادونه لکه انګرېز خو اوس هم په دې فکر کې دی چې دا هېواد پاکستان ته وسپاري. د پاکستان جګړه په دې نه ده چې په دې خفه ده چې ته غواړې اباسین ته ورسېږي. هغه قطعي دا فیصله ده ورسره چې تا به د یو مستعمرې په حیث د پاکستان جز ګرځوي او بیا به د یو ډاینامیک قوت په حیث د پښتنو نه چې په هر ځای کې د انګرېزانو ضرورت وي ورته لښکر به جوړېږي، هلته ویلېږي. په دویم جهاني جنګ کې تاسې وګورئ، تاسې په کلیو کې به خلک درته وایي یا بیا نه وایي. او د هغې سیمې هلکان خو زه یو نه پېژنم چې د هغې خوا څوک څه دلته که نشته. خو په عالمي جنګ کې دغه پښتانه واستولو برتي یې کړل او د افریقې په شمال کې جنګېدل. صحیح دا زما خاوره نه ده. یوه ورته ونه ویل دا زما خاوره نه ده، که دا ټول انګلستان هم راکړې زه دلته نه جنګېږم. دا منافع دي، استعماري منافع دي. فرض یې کړي چې پالې ویې پاله. زموږ د خلکو سره ډېر ظلم شوی دی، ډېر تېری شوی دی. اوس تاسې وګورئ په پښتونستان کې چې دلته سلطنت دا نوم ورته کېښود، زه یې دې طرفدار نه یم. زه د افغانستان شرقي غصب شوي ولایتونه ورته وایم، ټول تاسې وګورئ. او زه د محمود خان د پارټۍ نه په یو شي کې ډېر خوشحاله یم چې هغوی ساده په دې خبرو کې چې دوی به دې خبرې په زور څومره پېږي، خو پېږي. هغه وایي غلام افغانستان، آزاد افغانستان. هغه خوا غلام افغانستان بولي او دا خوا آزاد افغانستان بولي. دا دقیقه ده. هغه خاوره چې دښمن خېټه پرې اچولې. اوس تاسې وګورئ د پښتانه څه شی دی پنجابي ته ورته دي؟ ژبه یې، قیافه یې، سابقه یې، تاریخ یې، مردانګي دغه دا نارینتوب یې څه شی ورته دي؟ هغه یو غلام ملت ده چې ډېر خوشحاله دي چې یو بالار او اقا ولري. خو انګرېزانو د خپلو منافعو د ساتلو لپاره یو شی یو نوم پرې کېښود، یو خولۍ پرې کېښوده او ده ته یې خپل د شیطنت نیابت ورکړ په نیمه قاره کې. تاسې وګورئ هندوستان ځوري. ځینې پښتانه ډېر ساده دي، ساده یې کې ډېر. دا مسلمان دی هندو ده، سړی داسې نه ده. د هند د مسلمانانو شمېر د پاکستان تر مسلمانانو کم نه ده. هلته خو اسلام تللی، خو اسلام خو هلته نشته. هلته یې ټینګ کوي چې هندو حکومت کوي. هغه هندو خو کله مسلمان ته جومات نه تلي. دا پاکستان تاسې نه ګورئ چې خپل ګوډاګیان دلته رالېږي، جومات کې هم بند دي
او هغه ځای چې مقدس زیارتونه ورانوي ډېرې کیسې دي دلته چې هغه لا موږ تاسو ته یوازې دا دولتي مطبوعات چې څه وایي موږ خبرېږو هغه چې رسنیو ته نه رسېږي دا فساد په ځای په ځای دی د ما قصه دا ده لرې ولاړم عفو غواړم د دې ورځې په مناسبت چې تاسو غونډه کړې اول دغه ارمان شهید یاد دې تازه او بل د اساسي قصه دې موږ اوس دا ده چې د لویو سیاسي مسایلو خپل نظر دغه اوسني نوزک باندې فوکس دا چې څو ځوانان را جګ سوي زه رښتیا درته وایم د احساساتو لپاره نه وایم چې کله دا نوزک رامنځ شو باور مې نه کېده چې په دې مړو پښتنو کې چې 200 کاله د دغه 200 کاله انګرېز 200 نه تر 300 کېږي دغه ملت یې ځپلی چې په دوی کې څه مړ دي افغاني روحیه په دوی کې مړه او تاسو ډاکټر اقبال چې پنجابی نه ویل هغه وایي ازیای روی افغانی بترس د دې نه ولرسه چې د افغاني روحیه مړه نه شي دا په دې کې له منځه لاړی نه شي نو هغوی هغه اصلي هدف باندې هغه هم پرېږده هغه مثبت سړی و او دا منفي خلک چې موږ تاسو ځپي دا پرېږدي دوی افغاني روح په موږ کې وزني تاسو وګورئ تر اوسه پېښوری لا ځان په تذکره کې افغان لیکي ډېر عجیبه ده زه چې لاړم ډېر تعجب مې وکړ په دې جزیاتو نه پوهېدم څه وخت مې تېر کړ د عبدالولي خان دوی سره په هغې کې د هغوی کور آباد وي د پاچا خان کورنۍ د ما شخصي ډېر رعایت کړی ډېر زیات او زه یې وساتلم د پاکستان له شره کنې زه دلته خواته نه تلم دوی تشویق کړم چې راسه داسې هم نه دی چې تا ته څوک څه ووایي نو په هر حال دا نوزاد چې په دې راډیوګانو کې اول خو مې باور نه کېدی چې دا به څو مست هلکان یې را جګ سوي دا به وځپل شي کله چې د دوی میتود د کار ما ولید ډېر مې زړه ډاډه شو فکر مې وکړ چې موږ واقعا زاړه سوي یو موږ له تاریخه تېر سوي خلک یو موږ شرایط سم نه شو مطالعه کولی موږ خپله جامع سمه نه پرېږدو د ما دپاره دغه کې معجزه چې سوي د دې هلکانو راټولېدل او دا په ارامه وینه او دا د فضا درک کول او ساده خبرې په ساده خبرو کې ډېرې لویې خبرې کوي زه وزل کېږم زه جنګ ته نه یم راغلی زه یاغي نه یم دا ژبه حتی پاچا خان چې ډېر لوی سړی او ده به د عدم تشدد ویل څوک سم پرې پوه نه سو دغه هلکانو د هغه درسونه زه پیاده کړم هغه کیسه زه باور لرم چې دا د خدای څراغ ده دا نه مري شاعر وایي په فارسي کې چراغ را که عزت برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد هغه چراغ چې خدای لګولی که څوک ووایي چې دا مړ کړي دا ډیوه مړه کړي نو خپله ګیره به وسوځي بل نه لاس څه نه کېږي دا د خدای څراغ ده دا ملت خو پروت و دا ټوله د پښتانه وه دا ټوله ډېره بدمرغه ټوله وه موږ ته یې بدمرغي راوړې ده هېڅ وخت یې موږ ته خوشبختي نه ده راوړې هغه قصه چې زه یو اواره یو سرګردان او یو پښتون یم زه د ژوندانه د ویر شپېلۍ د غمو یون یم او شعر رانه هېر څه خو هر څوک چې قدرت ته رسېدلي وایي ما ته چې برخه راکړې هغه د ساتندوی برخه وه زه لکه د سپي په حیث باندې د په دروازه کې تړلی وم خپله دروازه یې راباندې ساتلې واقعیت یې دغه د پښتنو سره ډېر بد نیت هم د انګرېز خو پرېږده خو یو استعمارګر وطن حتی دغه مظلوم ملتونه دا پنجابی څوک دی خو په 200-300 کاله یې غلامي کړې ده دا نه دی چې د غلام مشرب ده خو چا مجبور کړی هغه اوس وګوره ټولې خبرې دیني هیرې دي اوس د پښتنو سره هغه مناسبات ساتي چې دوی د انګرېزانو سره ساتل لیکن دا یې هېره کړې ده چې دا ولس ډېر تویالی ولس ده دا ولس ډېر باعزته ولس ده دا ولس د ظلم او د تعدي لپاره نه ده که د ده پادشاهان تلي په هندوستان یې پادشاهي کړې هغه د دغه وخت عرف و هر زورور چې جګېده هلته ماشوم کار راغلی یو هندو ولې کابل یې نیولی و او په دې کې په هغه زمانې کې د هغه تاج و تخت د هغه قدرت
دمغه پادشاهان هم چې وارې رسېدلی دمغه عرف و مغه زمانه دمغه تاریخ راونه هلته تللي دي لیکن دوی ډېرې کارنامې پرېږدي تاسو شیرشاه د هندوستان په تاریخ کې مطالعه کوئ هغه بې انصافه هندو هغه ډېر متعصب هندو هم وایي چې دا د عدالت ډېره ستره نمونه وه د هند په تاریخ کې جوړه کړې پښتنو دغسې حکومت کړی راغلي به مې ستمګران پکې سلطنت سیستم داسې شی نه ده چې هغه دنیا ته دیموکراسي راوړي هغه خپل ځان ساتي خپل منافع ساتي او په دې فکر کې نه ده چې د سلو کالو د 200 کالو فکر وکړي مګر ورځ چې هلته وي د چا خزن دي د خزانه دي د پیسې دي سبا بیا که بیا واوښته بیا هم دغسې بې غیرتۍ مخه کوي په هر حال موږ لرې لاړم موږ باید د دغه نوزت دپاره کار وکړو د دې نوزت چې څوک له زړه نه طرفدار نه وي د پښتنو له منافعو سره خیانت دا قوي کېږي زه داسې فکر کوم دا زړه مې دغسې راته یي زه په ضد نه یم خو کله کله ځینې شیان چې زما په زړه کې تېر شي هماغسې راشي زه وایم چې دا په دې لحاظ چې زه له دې ملت سره مینه لرم ولې مینه لرم دا ملت جلا نه ده زه یم زه هغه ملت یم هغه ملت زه او تاسو ټول افراد دي واقعي موږ د دوی یو او دا یو ډېر غنیمت چانس د جهان توجه جلب کړی ده زه پارلمان کوم ځینې خلک په دې سیاستوګه کېږي چې ما د دوی ژبه نه ده زه په یو برنګ انګریزي نه زه ورسره شپه تېروم دوی ډېر هیله مند وو دې ته هغه خلک چې د ازادۍ واقعي طرفداران دي په لګۍ کې حتی په هغه اروپایي پارلمان کې ډېر خلک شته چې د دغه پښتنو د نهضت څار کوي چې کومې خواته ځي کوم په یاد یې ورې د دې یو د دې پارلمان معاون وویلې نه پوهېږم چې دا سند به تاسو ټول ته لوستی یا به نه یې لوستی رسېدلی وي یا به نه یې درته رسېدلی هغه ویلې چې دا یو باشامته ملت ده دا جنګ هېڅ وخت نه ختمېږي او دا یې دقیقه خبره کړې تاسو ته زه هم وایم د خپلې عقیدې په حیث چې څو موږ اباسین ته ونه رسېږو تاسو نه له جګړو خلاصېږئ کېږئ هغه د ما ابتکار نه ده د موږه مړه فارسي ژبې شیمان که تاسو اباسین ته رانسئ نه دلته استقرار راځي نه دلته وحدت ملي راځي نه دلته کوم نور تخنیکي او عرفاني ستر انکشافات راځي نو په هر حال زه داسې فکر کوم چې دغه نوزت شروع شوی نه د موږ وظیفه دا ده چې دا وساتو ډېر ضرور نه ده چې دا ډېرې حماسي ډوله خبرې وکړو چې زه هغه پښتون یم تا ته یادې افسانې زما د غني خان د خدای وبښي پښتنو کې فرمایلي په دې نوزت باندې کېږي همدغه غړندو شعارونو ته دې اهمیت ورکړي دا غړند نه دي دا دومره زور دي چې دې اواز به ته پیړیو پیړیو پورې انعکاس وکړي دوی هغه څه نه کوي چې پرېږدي چې تاوان رسوي دوی هغه څه کوي او هېڅوک د په دې نوزت نه بدګمانه کېږي اولین ځل ده چې د پښتنو یو نوزت د ما په سلو کې 500 اعتماد جلب کړی ده دوی اضافي خبره نه ډېر زه شرمنده یم په دې لحاظ چې سپین ږیری یم که لیک په ځواني تاب راکېږي زه اوس اته اتیا کلن یم نو که زه نه وایم چې ورغلی یم نو دوی د خیمې نه تر پایه پورې نه وای ورته ناست یم ما به بد سړی په دنیا کې دوی د اتوم تر چتر لاندې د دښمن په لاس کې ده دې نوزت ته مخه کړې ده موږ خالي اقل دلته جنګ ده که جګړه ده وطن خپل دی سړی هم خپل دي خو هغه اشخاص که ډېر ښه نه وي خو بیا هم زموږ د وطن خلک دي نه پرې شرمېږو لیکن هغه هلکان هغه د ډیموکریس تر تورې لاندې ولاړ هلکان دي هېڅ په دې کې شک نشته چې دا سپین سترګی دا بې شرمه دا متجاوز پنجاب دی دا هلکان مړه نه کي په دوی کې لوی دسیسې نه وي ورته په مخ کې هغوی یې پرېږدي چې زموږ تر مخ خیال شوي دي سره دې چې سلو روان دي لیکن پنجابی د معیشت او د ژوند کولو په فن پوهېږي چې دغه ډیوه په لمر بدلېږي لهذا د هغه په مقابل کې د خونسر نه پاتې کېږي موږ باید دې ته هم آمادګي ولرو چې کله دوی ته ضربه واردېږي تاسو ځوانان یاستئ په دې کار وکړئ چې که داسې شو بیا به څه یوازې دا کفایت نه کوي
چې موږ دغه جنګ کې د پښتون صاحب نوم واخلو وایي چې افتخار ویاړ دا کفایت نه کوي. که تاسې واقعا له دې امر سره صداقت لري او لرئ سل په سلو کې لرئ کنه څه کول چې دلته کېناستئ او د هغه زلمي چې په کوټه یا بلوچستان کې چا وژلی دلته تاسې څلوېښتمه لمانځئ له تاسو نه ډېره مننه کوم. زه حتی شرمېږم چې ماران به وایي د دې ابتکار په لاس کې اخیستی وای، لیکن تاسې د معجزې نسل یاستئ. کاشکې د موږ په وخت کې هم دغسې وای چې 5 نفره راټولېدی نور هېڅ نه وای او په یو مسله یې بحث کولی. که سرکار پښتونستان نه وای یاد کړی چې هغوی د خپل مصلحت دپاره یاد کړي، صادق نه وو پکې، لیکن بل تاسې به نن د پښتونخوا او د پښتونستان په نامه په هر نوم چې واخلئ تاسې به د پښتنو دپاره دلته هېڅ شی نه وو لیدلي. ملت بې سواده، مغزې خالي، په دښمن او دوست کې تفاوت نشي کولی. اوس هم کلي دغسې دي، پښتون ته فقط یو سپینه بګړۍ وتړه او که چرتار دې وتړو خو لاړې بیخي د پیغمبر په سترګې درته ګوري، هر حالت ته فکر کړي چې دا العیاذ بالله حضرت محمد علیه السلام. داسې نه ده، هسې نه ده. تاسې عرب وګورئ څه رول لوبوي، پاکستان ته پیسې ورکړي تا پرې ووایي، هغه د ښه دپاره کار کوي، تا دپاره کار نه کوي. اوس د تا ملا څه کوي؟ ځکه چې ډوډۍ د عرب خوري، وسله د عرب ترلاسه کوي، د هغوی خبرې ته غوږ نیسي. هغه څه وایي مولوي صاحب چې هلته نمایندګي کوي د طالبانو، هغه وایي چې اول ضمانت به د افغانستان دولت که موږ ورسره کېنو دی چې په پاکستان به تعرض نه کړي، دا به تضمینوي. څه تعجب کوم، وایي نه نزفان میخوري توصیف از ایران میکنی. یو عراقی شاعر و ځینې ایران پرسته خلک به چې وو، هغه محمد عمر نومېده، ډېر ښه سړی و. هغه به بیا لویې قصیده یې پسې ولیکله، یو بیت یې دا ده چې نه نزفان میخوري توصیف از ایران میکنی. ډوډۍ د دې چې خورې او صفت د ایران کوي. هغه وخت د ایران مسله تر خو ایران تر ده نه تر پاکستان 100 وارې بیا هم شرافت لري، لیکن د موږ لویه بدبختي دا ده چې هغه موږ ته خیرخواه نه ده. په ستراتیژي کې هغه فکر کوي دا وطن ماته پاته ده او هغه ګټه چودري صاحب خو بیخي را پخه کړې ده چې که نه وي که سبا دا پټی د زرغون شاه د خیر د افغانستان به موږ اداره کوو. او داسې چې کله د امریکایان دلته راتله نو هغوی وویل چې صاحب د دغه د نیابت خپل په افغانستان کې موږ ته وسپارئ. خو خیر هغه داسې به وي چې دا مسلماني عقیده به هم پکه پوخ بنیاد د هغه به نه هېروو چې خدای موږ ساتي. او د هغوی له شره یې وساتل، هغه فرنګیانو دا ورسره ونه منله، امریکایي فرنګیانو خپله دلته راغلل. نو په دې لحاظ اوس هم که د دوی وسه برسي، د دوی لاس ورسېږي، یو دقیقه به په دې کې دوی سپما ونه کړي چې افغانستان په پاکستان پورې په داسې هېواد پورې چې نه گذشته لري نه آینده په هغه پورې وتړي. او زه امیدواره یم چې هېڅکله به دا ارمان به دوی ګورته یوسي او دا د 15,000 کلن هېواد چې د باتورانو د باشرفو خلکو د لویو فیلسوفانو موږ ډېر یو غني تاریخ لرو. 15,000 کاله مخکې دلته زردشت ظهور وکړ. په اسلامي لحاظ خو هغه رد ده، لیکن په تاریخي لحاظ هغه ډېر وخت تر ټولو په جهان کې تر ټولو لوی حکیم و لوی سړی دی. دا موږ خو تاریخ لرو. او دوی خو په اعانه جوړ شوي چې اوس هم معلوم نه ده که ورته تاریخ دې ووایم هغه د افغانستان تاریخ درته تشریح کوي. احمدشاه په خپل حساب کې شماري او دا د میرویس نیکه نوزکونه ته به وایي چې دا ټول پنجابیان او د پنجابۍ مور زېږولي دي. ډېر بې شرمه خلک دي، لنډی درته وایم چې دوی کوي چې نه شرمېږي، مخصوصا په دروغو کې نو بیخي قهرمانان دي. هره ورځ جنایت کوي او په ټولو کې وایي ما خبر نه یو یا داسې نه پوهېږم په دې ژبه، عفو غواړم که مې غلطه درته وویله راپورې ونه خاندئ. ووایي چې څنګه به وایي چې دا خو موږ خو نه یو داسې نور خلک دومره دروغجن هېواد په تاریخ کې ولاکه ما لیدلي. دا نه چې دی موږ دښمن نه دا خبرې ورته کوم، واقعیت دغه دی. سړی په لیکونه باید باانصافه واوسي، باید غلط تحلیل و غلط تاریخ ورته جوړ نه کړي. دوی دروغجن، دوی منافقین، دوی وایي موږ مسلمانان یو افغانستان کې خو اسلام په خطر کې دی. زه درته وایم چې تر دوی نه د اسلام دپاره مضر خلک نشته چې د هر جنګ شوی. فلسطین
سینه دوی وهله د کلي ورلېږله اردن ته 2 لکه لېږله چې کله د انګرېز مزاج ورته خراب شوی هر هېواد اسلامي چې انګرېزان یې مجازات کوي او پوهېږي چې نظامي اپریشن ته ضرورت ده چې دوی سخته مخ راړی چې اوس هغه انسان چې ما درته کړی دی غلامي به دې کوله اوس تاج و تخت پښتون غوندې یو نر ملت مې درته رایې کوي ته نو اوس راسئ مجرمي راکړه او دی د هغوی یو ریزرف قوت هېڅوک دا مه هېروئ چې د انګرېز په منافعو کې به پاکستان خپلې منافع هم ګوري قطعا تسلیم ډول او زه درته یم چې اوس هم دغه پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې منابع نه لري د یو دولت په حیث باندې ژوند نشي کوی حضور نشي ساتلی مغه انګرېز یې په جیب کې دلته ورچي او زه تعجب کوم چې زموږ دولت کله کله هغه انګرېز دلته هم راشي موږ سره همدردي کوي سوله ده څه دومره یو ارامي قوم ده چې تر انګرېز درواغجن حرامزاده درویه په جهان کې ده او تر ده ظالم او ستمګر ده خو سړی په پنبه راغلی نو د ما